بسم الله الرحمن الرحیم. نن دایره ده بخیر سه قوس میلی کنه د دایره شارکت چه ده سی انتر دایره خب عموما تاسو ته پته لګي چې په دایروي پایه کې کار کی دایروي زینه دایروي ویلې دایروي زینه دا ابو زادون ته نه خیزه زینه دایروي زینه یا سرکلر زینه دی دایروي پایه دی دایروي ګل مانند شکلونه دی دایروي سلابونه دی ټول کې دایره نه استفاده کی شارکت سی انتر سی انتر ده سپیسیفای سنتر پوینت اوله مرتبه پونم په لاین کې هر شي کې قیمت ورکوي د مرکز نقطه چیرې درته هم کې چې سنتر پوینت 0,0 سنتر باید 0,0 باشه این است 0,0 شروع تو سی بینید جناس 0,0 اینا رو میگه شاهایش چند باشه میگم که سی یعنی شاهای دش سی انتر او که دلته کلیک وکړي اتومات هم دا مرکز شو که قیمت ورکړي سی انتر د وای په محور باندې لاس کاما د ایکس په محور د ایکس محور لاس د وای په محور شل د دو شروع کی مرکز به د لاس او شل نشي شي د دغه نقطې کوردینات لاس او د وای شل اوس شاو ورته ورکړه شاوی دی وی شل دا د بیزوي شکل ښایي کنه د سکرین دی دا سی ډي سکرین دا کتابچه چا دا خلاص دا ما د سکور اوس خاصه ریکورډ جوړی درس دا څه دی سی ډي دا یو حالت دی دایره چې په عمومي حالت سره بس دایره شارکت واخلئ سی انټر او کلیک آن سکرین او د شاه قیمت مثلا 50 دایروي پایه کې کار کیږي چې دایروي پایه پرسمو او دایروي شکلونه کار بل حالت یې د چې د سی انټر 3 پی درې نقطې څخه یو دایره تیرول د درې نقطې نه څنګه کاله شی و دایره تیرول مثلا دا یو مستطیل دی کنه سی انټر 3 پی پرسم تخنیک ته څه ویلې کنه پرسم تخنیک مې درې نقطې نه دایره تیرول 3 پی و نقطه 2 نقطه 3 نقطه څلورم نه به اتومات تیرش ځکه هغه مستطیل دی کنه نو د درې نقطې څخه یو دایره تیرول په هغه کې داسې کېږي درې نقطې په رسم تخنیک به تاسو ویلي چې درې نقطې نه یو دایره څخه تیریږي درې نقطې نه په رسم تخنیک دوره داسې تیریږي چې د درې نقطې په یو خط سره وصلې وي صحیح شوه او دا نقطه هم د دو سره په خط وصلې وي بیا په دو نقطه په دو خط په نیمایي نقطه باندې عمود رسمي وي د دو په دو باندې په نیمایي نقطه عمود رسمي وي او د دو په نیمایي نقطه باندې عمود رسمي وي یو عمود خط رسمي وي که زه مثلا دو افسیت وکړم ډراپ سیټ صحیح ال عمود چې په رسموي د دو نیمایي نقطه د دو په نیمایي نقطه صحیح بل د دو په نیمایي نقطه او د دو په نیمایي نقطه عمود به نه وي که نه خو په نیمایي نقطه عمود دو ته به هغه ورکوی امتداد به داسې ورکوی دو خطو ته شفت دو نقطه چې هر ځای قطع کړ دا تقاطع نقطه به د هغه دایره مرکز وي چې دغه درې نقطې نه تیریږي یوه نقطه دوې نقطې درې نقطې په هغه خطو چې عمود رسم کوي هغه چې هغه قطع کړ هغه مرکز ورته نیول کېږي دا په رسم تخنیک کې نه دي ویلي تاسې اوس دا لویې وي درې نقطو څخه یوه دایره تېرول زه ورته هم فارمات پوینټ سټایل ورته غټ کړم چې یو ریښې معلوم شي مثلا دا نقطې دي که نه نورې نقطې هم واخله ګانې والی نقطې سی انټر بیا 3 پی یعنی 3 پی انټر اوس یوې نقطې مشخصې کړه یوې سپیسیفای فرست پوینټ اوله نقطه کومه ده زه ورته وایم چې دا ده خو نقطې به په مستقیم خط نه وي پرتې ځکه دایره چې مستقیم خط باندې نقطې پرېږدي کله تېرېدی شي دا نقطه ده بله کومه یوه ده چې هره به وښاړي تېرېږي ده هغه نقطې به د دایرې په محور اتمي پرتې وي درې نقطې د درېو نقطو څخه د یوې دایرې تېرول
هغه طریقه د رسم تخنیک مدد خو ده چې د دوی نه خط تېرېږي د دوی نه خط تېرېږي هغه خط په نیمه نقطه عمودونه رسمي چې هغه کته کړه دایرې مرکز پوه شوئ پې بل دی 2p 2p یعنې دایره په قطر باندې رسمول سینټر 2p 2 پوینټ یوه نقطه دا ده بله هره نقطه چې وغواړئ د دایرې قطر دی دا که نه دا هم د دایرې قطر دی یعنې د دوو نقطو ترمنځ بله فاصله د دایرې قطر وي پوه شو دا سینټر 2p انټر دې ته ویل کېږي مثلا دلته یو رکټنګل دی سینټر 2p انټر یوه دا نقطه ده بله دا سینټر یوه دا نقطه ده بله دا پوه شوې دې ته ویل کېږي د سینټر 2p انټر یوه دا نقطه ده بله دا یعنې دایره د قطر په واسطه باندې رسمول مشکل ښه نشته بل حالت چې دی د دو دایرې دا د مشترک فصل کې ډېره کار کوي د مشترک فصل حالت دی یعنې سرک په ګولایي کې کار کوي سرک ګولایي مثلا زه لږ په سرک څه بلد وي که نه داسې یو سرک دی یو مسیر تللی که نه دا سرک ښه چې رسمیږي د مسیر سرویر ټاکي سرویر داسې مسیر ټاکي چې داسې بیا دلته اجازه نشته باید داسې وګرځي خو هغه په ګولایي نه ګرځي داسې په ګولایي هغه داسې سیخ مستقیم ګرځي سرویر که نه دغه نقطې ته ویل کېږي پی آی یا انټرسیکشن پوینټ یا پوینټ آف انټرسیکشن د تقاطع نقطه سرک بیا په سروې کې تاسو ویلي اول د ګولایي ډیزاین کېږي که نه نو عموما په سرک کې د ګولایي په مشترک فصل وصلېږي د دو دپاره سینټر ټي ټي آر څه معنا تانجان ریډیوس تانجان خپله مماس دی تانجان خپله مماس ته ویل کېږي عبارت د مماس څخه دی دا انټر اوس داسې چې وروړي ګره داسې مماس سره مال کړي یا یو په دو مماس رسم که او بل په دو باندې مماس رسم اوس وي د مماس خو زه په دو دایره مماس رسم کم وي دغو دایرې شاوات څه وي زه دا قیمت ورکومه دا دی شپېته یا قیمت مه ورکوه هلته کلیک مه کړم داسې قیمت ورکوه څوک دې وي چې دغه سرک د ګولایي شاوه ده 40 متره په سرک کې په هېڅ صورت سره ګولایي شاوه باید 30 متر کمه نه وي 30 متر ټیټه شاوه بیخي په سرک کې شته شاوه د ګولایي سی انټر ټي ټي آر انټر په دو مماس او په دو مماس رسم کړه زه ورته چې شاوه ورکړه 100 متره د دغه شاوه به 100 متر دغه ګولایي داسې جوړي دا به 100 متر دغه ته سرک به داسې جوړي په دو برسي داسې برسي داسې چې بیا په دغه ساحه کې سپرلیویشن په نظر کې نیسي چې موټر د چپه کېدو مخه نیسي که نه ګولایي داسې یو طرفه میلان دی سرک هم ویلی د یو طرفه میلان د سپرلیویشن وي چې دغه ګولایي د موټر د سر تاویږي د پارول مرکز کې عمل په کاسې اړې وي چې دا ونه وړي د سپرلیویشن په نظر کې پوه شوې نو دا وروسته بیا کماندونه د ټي ټي آر مثلا ټریم په وسیله ټریم کولی شي په مشترک شکل سره دا وصلول دته څه ویل کېږي ټیم که چیرې دوې دایرې وي سی انټر بله دایره مماس رسموي سی انټر ټي ټي آر انټر یو د دو دایرې سره بل د دو دایرې سره شاوه ورته هم چې دا 100 که شاوه غټه ورکړه مماس به خواته ځي سی انټر ټي ټي آر انټر زه ورته هم چې یو په دو دایره مماس رسم که یو په دو دایره شاوه ورته ورکړه 50 د دغه دایرې شاوه به غټ وي یعنې دغه مشترک فصل چې ته رسموې دغه د قوس نه دی د قوس د دو شاوه به نه لري او د دایرې ترمنځ چې ته هغه رسموې د مشترک فصل د دو دایرو ترمنځ فاصله چې کومه دغه دایره د دومره درېیمه دایره چې ته رسموې د دو قطر باید دغه فاصلې نه کم نه وي د دغه فاصلې نه که کم شي نشي مشترک کولی که مثلا زه ورته چې سی انټر ټي ټي آر انټر په دو دایره او په دو دایره رسم کړه شاوه ورته ورکړه 10 بیخي نه رسمېږي ځکه 10 نو دغه ساحت 10 ډېره ده 10 شل کې دا 10 نه ډېره ده هغه دایره چې دلته رسمېږي هغه داسې وړه دایره وي داسې شی مو ورکړي نشي هغه کولی نه وصلولی نشي پوه شوئ پرې اوس د ټریم په واسطه موږ کولی شو دا ډیلیټ کړو او دا داسې مشترک شو پوه شوئ انشاءالله مشکل ښه نشته
دو ته ویل کېږي د دایرې حالتونه که نه یو ساده خپله حالت عمومي حالت چې دایره واخله سی انټر کلیک وکړه مرکز انتخاب کړه شعاع قیمت ته ورکړه شعاع څو ورته رسموي 1600 بل حالت یې چې دی سی انټر بیا 3 پی انټر 3 پوینټ یوه نقطه دا ده بله دا ده بله دا ده 3 پی که نه بل سی انټر 2 پی 2 پوینټ د 2 پی دپاره هم زه ورته چې یوه دا نقطه ده یوه دا ده دوی نقطو ترمنځ فاصله به د دایرې قطر وي بل دی تانجانت یا مماس سی انټر ټي ټي آر انټر خو د دو دپاره به یو شی موجود وي که لاین وي که دایرې وي دا شی باید موجود وي سی انټر ټي ټي آر انټر په 2 نقطه مماس او په 2 نقطه مماس رسم کړه اوس وي شعاع ورته ورکړه زه ته هم شعاع دې وي اتیا هغه دایره چې دلته رسمي د هغو شعاع به اتیا وي یعنې دا خپله د سړک ګلایي شوه دا لږ ساحه پوه شوې نو دا همیش په نظر کې لرئ چې دا په هیڅ صورت سره باید د څونه کمه نه وي د 10 متره اصغري شعاع مشکل خو نشته دا دایره حالتونه بل دی ریویژن کلاود ریویژن کلاود ویل کېږي داسې د وریځې شکلونه جوړي دا هلته داسې وځي دغه توکې دا کې د مخامخ نمو جوړه شوې ده داسې وریځې شکلونه ورکړي دي تعمیر مقابل نمو لپاره د وریځې شکلونه جوړول د څه شي نه استفاده کوي نو شورکټ یې ډېره غټه ده آر ای وي کلاود آر ای وي به ورته لیکئ بیا کلاود لیکئ کلاود ریویژن کلاود څه شوه دا شورکټ یا به در وخت دا یو سپیسیفای سټارټ پوینټ شروع وکړه د کومه د شروع شي دا داسې غیر منظم قوسونه دي ریویژن کلاود دلته که انټر ووایې د خپله ریویژن کلاود وروسته دلته کلیک کړه داسې قوسونه رسمي دلته انټر ووایه انټر اوس ماسې درکوي یس نو ریورس معکوس ګرځېدل دا ریورس شاته تلل دا معنا وي دا قوسونه اوس د منحنیت داسې بیرون خواته دی که نه وي دا داخل ته واوړي که نه زه ورته وایم یس که ریویژن کلاود واخلې داسې دلته انټر ووایې یس نو اوس قوس داسې دی منحني زه ورته وایم یس داخل ته دی که یو د شکل رسم کې یو شکل رسم کې د شکل فوکس به وځي بیا وروسته دغه شکل تغییروای شي بل ته نه دغه رقم نشي کېدای په اول حالت کې مسیج درکوي اړوي که نه اړوي چې څنګه ته هغه کېږي دا مسیج درکوي وي دا اړوي دغه شکل ته که نه اړوي دا ریویژن کلاود د وریځو دا قسم شکلونه دي شورکټ او بل په کمپیوټر کې چې چا کار درته وکړو په ټکټ کې بعضې شورکټ یې نه وي زه دغه روی کې نه ده روی بټن دا وکتور دا برده ووایه هلته شورکټ ټولې رسي چې دونه مخکې مو څه شی کار کړي دا مې کار کړی دا مې کار کړي ریویژن کلاود مې کار کړی دا ټریم مې کار کړی سرکل دایره لاین زوم یو انټر ریکټینګل دا شاول مو کار کړي که نه د دغه بټن پوسته اوس هر یو چې وغواړې دلته یې ګوره ریویژن کلاود دا انټر کړه پوه شو دا دلته کولی شي اوس دا داسې قوسونه دې رسموای هلته اتومات بسته کېږي د خولې ته یې ورکړه که دا خو چېرې بسته کوي اوس د دوی قوسو اندازې ډېرې غټې وړې دا کولی شي ریویژن کلاود انټر بیا ای انټر ای ویل کي ارک قوسونه یې ارک you specify minimum length of arc اصغري طول یا length د قوس انتخاب کړه چې تغو یعنې زه د قوس رسموم ته دو باید کم نشي زه ورته وایم چې استو د 0.5 زه ورته وایم چې 0.1 یې کړه انټر you specify maximum اعظمي څه دي چې څو باید غټ نشي maximum length زه ورته وایم چې دا څه دی 0.2 دا څومره غټ غټ قوسونه دي هغه که نه اوس دا لې رسموه دا را به وړولی شي د قوس اندازې وړول ریویژن کلاود انټر بیا ای انټر یعنې ارک زه ورته وایم چې دا دې وي 2 انټر او بل یې دې وي غټ 4 ګوره بیخي رسمي نه 2 ډېر غټ قیمت دی
پوه شوئ پې ریویژن کلاود بیا ا انټر او په کې قیمت ورکړه 1 او 2 اوس به دونه لږ وړوي مشکل خو نشته بل دی آبجکت مثلا دا دایره دونه داسې شکل جوړوم د دو مستطیل نه جوړوي دا پلی کنر واخله مثلا شپږ ځلې ده خو د دونه داسې د شکل نه جوړ کړه که نه ریویژن کلاود اور ای وی کلاود شارکټه ښه په یاد شوه اور ای وی کلاود دا چې کله وخوستو بیا او انټر که او څه معنی آبجکت دا مې خفه پوته یاد کوئ آبجکت زه ورته هم د دغه آبجکت نه یې جوړ کړه یس نو یې دغه قوسونه یې خارج ته وي که واړه یا هم نه همداسې وي پوه شوئ پې مثلا دایره ده که نه ده ریویژن کلاود بیا او انټر یعنی آبجکت سلیکت آبجکت یس نو زه ورته نو وایړم داخل ته که ونړم یا ریویژن کلاود او انټر دا آبجکت دی یس وایړم ریویژن کلاود او انټر دا آبجکت دی لکه دا رقم شکلو کې بعض مثلا پایې وي داسې ښه منظمې جوړې وي که نه extrude څه قسم پایې داسې بعض کورې کې جوړې شوي نو د دو حالاتو نه استفاده کړلی شي داسې شکل باندې 3D کې بیا دا ډېره استفاده ښه ته دې څه پوه شوئ اوس استاد زه غواړم د شپږزولي رسم کړی د شپږزولي د هر یوې د زولې ټولې ځای یا باید یو قوس کړم دا بیا څنګه انتخاب کړم ورته څه رقم دا د هر یوې زولې د هر یوه زولې څه ده د هر یوه زولې یو قوس کړم زه باید هغه دا رقم ته نه کېږي هغه ته د قوس ټول بیا معلوم وي په دغه طریقه دلته کولی شئ چې ارک کنورټ ټو ارک هره یوه زوله څه خل کوي قوس یې کوي نو خو دا خو بېرته بیا دایره غوندته شکل ورکوي نو مثلا نه په هغه طریقه نه کېږي هغه به وي درته په یاد به وي چې مثلا دا چې دا رقم ته کوي یعنې بېرته که هغه دایره چې ما کړې وه داسې قوسي نتیجه لري ځکه دا سوزلي چې دا خپله د دایرې ویش په څو برخو دی که نه شواهد هغه ځای ټوله مساوي شواهد مثلا ورکړه په هغه به یو تا ته معلوم وي چې وعلیکم السلام د هغه قوس ټول څو د قوس هغه به ته معلوم وي چې هغه قوس ټول دی د دو مرکز هغه څو دی د دو زوله څو ده د هغه قوس نه به دا وباسه چې دا څوره کېږي خپله چې دا قوس څوره شي څو دانې قوسه باید راشي دا یوازې دوی څو قوسه کېږي هغه به ته محاسبه کوي دا رقم ته حالات دي ښه یو یې عمومي حالت شو چې هغه پر واخلې ریویژن کلاود یا دا د وریځې شکل ده بل یې چې شولو ارک ا انټر یعنې د قوس ټول غټ کم زیات کول که نه مثلا 2 انټر او 4 انټر اوس به د قوس ټول غټ شي او بل یې چې دی آبجکت یو شکل نه د وریځې شکل جوړول دلته یو آبجکت موجود دی درته ریویژن انټر دا لږ کم که یو انټر 2 او انټر آبجکت کوم یو آبجکت دی دا یس نو که یس کې دغه قوسونه به داسې داخل درته وشي او که نو کې کوم ډول پوه شوئ ښه بل دی سپلاین سپلاین منحني خط ته ویل کېږي منحني خط شارکټ یې اس پی ال انټر اس پی ال سپلاین اس پی ال چې د کله انټر کوو اوس دا همداسې که د نورو خطو اول نقطه یې مشخصه کړه که زه ورته وایم چې 0,0 نه دې شروع شي اس پی ال انټر 0,0 انټر
صحیح شو د صفر نه شروع شو منحني خط ها په 2011 کې په درې ولا انټر وای بیا ته وځي 1 2 3 د دوه کات یو لري ته سکور کړای په سپلاین په 2011 12 نه ته ټول کې په درې ولا انټر وای بیا ته وځي په 2012 کې په کات یو انټر وای SPL انټر سپلاین اسمه کنه ګره یو انټر دوه انټر درې په درې انټر د دونه وځي SPL انټر کلیک یو هانی خاطر سم کو یو انټر دوه انټر درې انټر 2012 کې بیا فقط یو انټر SPL انټر دا دی یو انټر واته وسی په 2010 نو تکم دا یو ولات دی فقط منحني خط رسمي وي د منحني خط په رسمي نور بل ولات په خلینی نه چې سره کم ته رسمي مثلا منحني ولات تونه د دوه پر کور کی SPL انټر سپلاین مثلا دا اوس غوړی وکننکوري یا پرکوري دا داسې وساره اکتر شوی کنه دا د منحني سطح د پوره کی SPL انټر دا سه سطح تللی داس په دوی کې کټ پیل سوها مسیر د سرک د استراوي عموما د سرک دوه قسمه مسیر دی یو افقي مسیر دی یو عمودي یو افقي الایمنت دی یو عمودي الایمنت عمودي چې غونډه د اساس کته کوي ور جوړي هغه کولای افقي چې مسیر کې د اساس دی په افقي مسیر کې په کټ شاو انتخاب دی په عمودي مسیر کې کټ پیل سوها انتخاب اول دی چې آیا د تو مسیر با دست تیر شي چې دا غونډه کته کی کنه او تاسو هم کته کی او تاسو هم کته کی چې داس نشي چې مسیر داس کټ تیر کې مثلا دالې تیر کې دالې ټوله ساحه د پکاټ کې دا ټوله کټه کوي دا کټه کوي دوه ساحه پیل دا او دا عموما د کټ پیل ساحه احجام باید مساوي شي تقریبا که مساوي نشه کېدنم یو خو مجبوری ساحه کې بیان کې سخت کلک کنه نو دا بل حالت نه لري په 2012 کې به بل حالت هم لري هغه دا حالت لري خو چې SPL انټر دا یو منحني خط دا یو حالت یې شو دا به بخار ته دا زده توبوسم دا هجوم نش مثلا دا مسیر تیر شي مساحتونه ویای دا چې دا څوره مساحت دی دا څوره مساحت زر درس کوي هجوم روزي کنه سرک مقطع خو ویل اوس بل حالت دی SPL انټر بیا ML انټر SPL یوه SPL انټر بیا M انټر یو فټ هم دا حالت دی خو بلې CV څه مانو کارب ویل کی ګلای ته کارب سره کې ګلای ته کارب ویل کی کارب شکل تر رسم دا منو چې زه ورته چې سارک دا اصلي اصلي سرویر دا اصلي بیا دا سره غلې ګلای ورکوي نه ته مود ګلای ورکی ګلای او شکل ته خپل ورکی دا کله سلیکټ کې وی اصلا تچ تللی دی کلیک دی کړای بل دالې اصلي مسیر دی توړه دی خدای اتومات کولای کی نه ګل شکل یو مثلا دا سی واغ دی پولی لاین کنه دا سی واغونډای خاطرې ناس چش یوستی SPL انټر بیا هم او انټر او آبجکت نه کوم یو آبجکت نه انټر اتومات ګلای ته جوړي پښوی اتومات منحني شکل دغه ته اصلا کب سره کی وی دوته ایگزیستینګ راوند ویل کی موجوده سطح او دوته فینیش
ساعت چې تاسو پینش دیزاین دی وکړ دیزاین دی ول سره ګلوی ده دا محدب او دا مقارب ګلوی دی محدب ساګ او کریسټ ګلوی دی کنه نو دا په 2010 کې نشته نه په نه کې شته لاس 12 او تن د کې نشته فقط په 12 کې دی پوه شوي په بل دی بیزاوی خپیه چیشته ویل کی از رحمان تعریف دې زده بیزاوی شورکټ خیر زده دا ای ال انټر صحیح شو الیپس په دو پښ ولای چې چیشته استعمالي منحنی سطح توپوگرافیکی سطح تاسو هغه ویلې دي جیودیزی میله جیودیزی توپوگرافیکی سطح میله از کاگه واگه منحنی او تیری کنه داس پته کې ما تنه ورکل کې پکې پروفایل رسمي غونډای رسمي کې داسې ګاډ وړي ساتي دا کچې د قیمت لاس وی دا نه وی دا او ته وی دا وی دا څه وی مثلا این رقم یک کلاس دا 987 دا څه وی تفاوت ارتفاع از اینی صاحب نام چی یاد میشه اگر ای 10 باشه و ای هم 9 باشه و ای هم 8 باشه ای 7 باشه غونډای نه ده ارتفاع د خلوړ نه ټیټي او کچېره دا اته وی دا نوی دا لاس وی دا دسللی بیا ژور کاند چخوري پروفایل دم دوه ساعتونه سره کوي رسمي ها بیزاوی شرکت ای ال انټر بیزاوی په دوه قسم رسمي یو قسم دا چې د یو کوتر قیمت ورکړل کی او د بل شاو او بل قسم دا چې سنټر ورته انتخابي دوه ته شاور کړل کی مثلا موږ ته څه کوي چې بیزاوی رسم کا چې د ایکس په محور څلويخت وي خطرې لوی خطرې څلويخت وي کوچنای څه وي لاس وي یا شل وي نو ای ال انټر اول قطر خلی specify access end point دغه شروع شو دا ټول قطر دی زورتم چې اول دی وی لاس صحیح شو لاس ټول قطر شو د غوځنه دوزه پرې دوام زکه مثلا د غوړم چې وسه دوام قطر 15 کما بعد څو ورکم 2 نیمه شو هغه 2.15 یعنی اول قطر غوړي ګوري دا یو لون زره سم کوم شي ای ال انټر کلیک آن سکرین صحیح شو هیڅ وی د پیزاوی قطر انتخاب کا که اف 8 وای اورتو به اون شي زه ورته چې یو قطر دی شل قطر شو کنه دغه ځان ته دوزه پرې دی نقطه وست دوام بیا قطر نه غوړي بیا شاو غوړي په دوم کې بیا شاو ورکاوي که مثلا یو څه ته وی چې اواله دیرش یو قطر دیرش کوي بل لاس کوي اول به دیرش ورکاوي بیا 15 ورکاوي یو مثلا 15 ورکاوي دا بل لاس کوی نه شوي په اول قطر خلی دا دا لاس شو او دا دیرش مې ورکو څه مې ورکو دیرش مې ورکو ګره دا یو بیزاوی دا کنه مثلا دا یو بیزاوی دا کنه داس درته وی چې اول دا محور څه دی 50 صحیح شو او بل محور څه دی شل دا بیزاوی رسم کړي دا به داسې رسموي کړي اول به وخلې ای ال انټر کلیک به وکړئ صحیح شو اول به دا ټول ورکړئ کاول یا بل محور لیکي بیا به اول شل ورکاوي دوام به بدون مو یو ورکاوي وز اول دا محور څه بعد ورکم 50 انټر بیا به څه ورکم وخته لاس نیموي ورکوم لاس کدا په دوبله طریقه رسمم یعنی اول یا بل محور رسمم اول شي به 15 الیپس بوخله ای ال انټر کلیک اون سکرین اول به داس ورکې شل صحیح شو او دو بل بغل ته ورکې څه 15 یعنی دوړې مساوي شو خو بل طریقه به دا چې ای ال انټر بیا سی انټر سنټر مرکز ته مشخص کړئ مرکز کم دا بیزاوی په دوه طریقه سره دوړ به شاور کوي 15 انټر او لاس انټر صحیح شو یعنی دوړ د شاو په طریقه باندې رسمي سی چې ورته انټر کې دوړ شاو
بیضاوي به چیرې استعمال شي څوک به استعمال کو نشي استعمالوای ها بیخي نه استعمالي زینه کې استعمال په زینو کې صحیح شو ایزومتریک شکلونه حوزونه د بعضې هغه مخې ته ډېر بد ښه حوزونه جوړوي حوز صحیح شو کاپي یې واخلئ طریقه مې درښودلې زه چای جوړوم او ته ورته وګوره کاپي د بیضاوي طریقه خو مې در وښوده که نه شکل چې باید ته پوه شې دا څه شی جوړوي ښه زه یو حوض جوړوم ښه د بعضې مخې ته داسې حوضونه جوړ شوي وي که نه بس دی درس ښه مثلا دې ته رنګ ورکوي بیا په خیر ساحت شو یا اسلام بله ورځ ده زه ورته رنګونه ورکوو دا ده ساحې ته یو رنګ ورکوئ دا رنګ یې چینج کوه ښه شیخیوال رنګ ورکوئ چې داسې شوخ وي داخل ته لاندې دلته یو بله شو ډېر ښه شان پې جوړوي بیضاوي کنټرول ای ای انټر کنټرول ای سلیکټ آل ای ارس ښه بل الیپس ارک به ووایو دغه بلاک به بیا سبا ووایو صحیح شو د بیضاوي قوس ای ال انټر بیا شورکټ رای چې ده ای انټر او یو هم د دو زده ارک روغلی یو خو د دایرې قوس و که نه ده یو د بیضاوي قوس شورکټ یې داسې ده چې ای ال انټر بیا هم ای انټر بیضاوي چې کله رسم کړه دا قیمت ورکړئ چې د زنګ محورات ورکړئ بس خلاص رسم شي که نه ارک داسې دی ارک چې کله راوخلی اول به بیضاوي رسموي ورته وایي چې بیضاوي د دو ځای دا محور دی دا یې دا محور اوس نه دی وتلی اوس وی دا هم بیضاوي شوله د بیضاوي کوم قوس ته په کار دی زه ورته وایم د صفر نه دې شروع شي د صفر نه داسې څیرې څیرې چې ته څو پورې رسموي ته 200 یعنې د هغو بیضاوي دا قوس یې ماته رسم الیپس ارک صحیح شوه بیا به کلیک وکړې بیضاوي به ورته انتخاب کړي چې بیضاوي د کومه ده دا بیضاوي ده اوس وی کوم قوس یې د په کار دی زه ورته وایم چې د 45 درجو نه دې شروع شي او ته 190 درجو پورې دې نور شي د 45 نه به شروع وي داسې به راشي راشي د 30 نه به مو وړي نوي ته پوه شوئ پرې مشکل خو نشته بس دی دا د الیپس ارک نه یو حالت اصلا د مربوط د بیضاوي نه دا بلاک به بله ځای کې وسوي بیا 15 دقیقه وقت بود بس دی دا بلاک بیا لږ ډېر کار کوي د تعمیر نمو شای جوړي ښه ورکه اوس مې هم ډېر ووایي وټکټ در نه ویل کېږي دا ویډیو نه وي در سره په دوی کې پالم نشي خسته دا نشي